سپوږمۍ شپې ته ګوره ستا بهانې ته ګوره وریځو غېږې ورکې مالم جبې ته ګوره واه دا شعر لالا بیا ووایه. د سپوږمۍ شپې ته ګوره ستا بهانې ته ګوره وریځو غېږې ورکې مالم جبې ته ګوره و لامبوزن جانانا د سیند چپې ته ګوره په مینه مست ګرځمه زما نشې ته ګوره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. قدرمندو کتونکو میا ایاز احمد ما د میا ټي وي د یو بل نوي پروګرام سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د میا ټي وي کار د میا ټي وي زیار همدغه دی چې د پښتو ادب پسې ګرځېدل او د پښتو میانانو سره ناسته د میا ټي وي د سټارټ نه همدغه کار دی. قدرمندو کتونکو د دغه لړۍ په کړۍ کې را سره نن د ادب د میدان چې زما څه د هغې الفاظ نشته چې زه ووایم ځکه چې زمونږ خولې ډېرې زیاتې وړې دي. عزیز مانیروال صاحب را سره د میا ټي وي په خپرونه کې میلمه دی، نو د هغې طرف ته ځم. السلام علیکم لالا. د میا ټي وي په پروګرام کې راته انتهایي مینه او هرکلی وایم. ډېره مننه او تاسو ته ستاسو ټول ټیم ته او د باجوړ ټولو پښتنو ته د زړه د کومې نه سلامونه او موږ ستاسو احسانمن یو چې تاسو د باجوړ نه دومره راغلی یو. زمونږ شعرونه دي، موږ سره نور څه دي. قدرمن شي لالا دا راته ووایه چې د میا ټي وي کتونکي سم تږي او په دې انتظار کې چې شاعر به موږ دپاره څه راوړي، نو نن به ورله عزیز مانیروال لالا کوم شعرونه راوړي او کوم شعرونه به ورته ډالۍ کوي؟ بس چې صحیح نو ډالۍ دي. ارشاد خود پسنده د غزل څو شعرونه دي. خود پرسته خود پسنده یاره لاړم، خود پرسته خود پسنده یاره لاړم، زما ډیره عقلمنده یاره لاړم، زما وخته زما بخته زما تخته، زما وخته زما بخته زما تخته، زما مرګه زما ژونده یاره لاړم، لیونتوبه ښه شوه ویښتې کړم له خوبه، لیونتوبه ښه شوه ویښتې کړم له خوبه، ستا زانګو دې وي زوړنده یاره لاړم، او د کامونو وي ښایست په کلتورونو، د کامونو وي ښایست په کلتورونو، پښتانه پکې دوچنده یاره لاړم، او د ژوند سر ته رسېدوم اسان نه و، د ژوند سر ته رسېدوم اسان نه و، په ما وچورلېده جرنده یاره لاړم، ورورولۍ عزیزولۍ پښتونولۍ له، ورورولۍ عزیزولۍ پښتونولۍ له، د مابڼ نه تر میونده یاره لاړم. مننه مننه ډېره مننه. د سپوږمۍ شپې ته ګوره د غزل شعرونه دي دومو. د سپوږمۍ شپې ته ګوره ستا بهانې ته ګوره وریځو غېږې ورکې مالم جبې ته ګوره. واه دا شعر لالا بیا ووایه. د سپوږمۍ شپې ته ګوره ستا بهانې ته ګوره وریځو غېږې ورکې مالم جبې ته ګوره و لامبوزن جانانا د سیند چپې ته ګوره په مینه مست ګرځمه زما نشې ته ګوره. واه په مینه مست ګرځمه، په مینه مست ګرځمه زما نشې ته ګوره، سترګې را وجنګوه بیا تماشې ته ګوره، سترګې را وجنګوه بیا تماشې ته ګوره. څومره نیمګړې ښکاري د ژوند کیسې ته ګوره، وروره که هر چرته یې څومره نیمګړې ښکاري د ژوند کیسې ته ګوره، وروره که هر چرته یې د کام شملې ته ګوره، وروره که هر چرته یې د کام شملې ته ګوره، او زما عزیزه یاره د زړه کعبې ته ګوره. زما عزیزه یاره د زړه کعبې ته ګوره. مننه مننه جی مننه. د ماښام چې مازدیګر ته غاړه وځي، دا ماښام چې مازدیګر ته غاړه وځي، ستا یادونه مې ځیګر ته غاړه وځي، او د سپوږمۍ د رڼا راز راته معلوم شو، د سپوږمۍ د رڼا راز راته معلوم شو، دا هم پټ په پټ انور ته غاړه وځي، وځي وځي بختورو سره وځي، وځي وځي بختورو سره وځي،
ښکلي مونږ سره چرته غاړه وځي لالا ډېر ښه شعر دی. پسرلی په رنګلی باندې رامات شو پسرلی په رنګلی باندې رامات شو مینان د سترګو شرته غاړه وځي غنم رنګه یاره ستا د زړه دپاره غنم رنګه یاره ستا د زړه دپاره عزیز تاسو ټول ټبر ته غاړه وځي. اوس به پکې زه د خپلې خوښې یو شعر ووایم چې ارشاد غوږ وږي لالا چې شپېتو ته نږدې کېږم فرښتو ته نږدې کېږم د جومات او تر کوره تلو راتلو ته نږدې کېږم د نوسو او د زامنو متازو ته نږدې کېږم دوه خبرې زده کومه پښتنو ته نږدې کېږم چې له تا نه لرې کېږم نو پردو ته نږدې کېږم ځینې خلک وایي چې ویشتو ته نږدې کېږم. مننه ډېره دا وایي چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي که نه نو ستاسو یو ځلې بیا د زړه د کومې نه د زړه ډډ نه مننه کوم او د باجوړ په ټولو لس باندې او په ټولو پښتنو باندې په ټولو مسافرو مې سلامونه. لالا د وخت راکولو یو نړۍ مننه. ډېره مننه او زه به نور څه ووایم خو دلته پښتانه چې کوم دی نو په میلمنو ته ډېر زیات خوشحالیږي او چې وایي موږ په دې باندې ژوند آباد دی موږ په جذبو باندې ژوند یو نو زموږ دا معاشرتي رشتې ډېرې زیاتې مضبوطې دي په دغه وجه باندې او زه وایم چې تر تله دي الله پاک دا انسانان یو بل سره جوخت او نږدې لري. ډېره مننه ډېره مهرباني. قدرمندو کتونکو دا زمونږ د پښتني سیمې د صوابۍ عزیز مانیروال صاحب چې تاسو کلامونه او دغه خوندورې خبرې واورېدلې د نورو پروګرامونو لپاره به زمونږ دغه لړۍ هم دوامداره وي. د میا ټي وي کتل د میا ټي وي اورېدل مه هېروئ. په دې وخت ما میا ایاز احمد له او زمونږ لالا له اجازت راکړه چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ.